چې یو زمانہ داسې وه چې هغه د صحابهو د تابعینو تبع تابعینو ائمه مجتهدینو ائمه محدثینو ائمه مفسرینو د دې زمانہ وه. نو هغه زمانہ داسې وه چې دا هغه خلقو اندرون چې دی هغه بالکل صفا و او داغي عشق او محبت دا الله او د رسول سره داسې و خو چې به واورېده چې دا خبره الله کړې ده نو مجال څو د سړی چې هغه دا تپوس وکړي چې الله داسې ولې ویلي یا به دا ووایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده نو دا هغه مجال څه و چې هغې به ویل چې پیغمبر داسې ولې ویلي. یو صحابي دی چې هغه دا حدیث واورېدو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الضباء د رسول الله صلی الله علیه وسلم کدو سره ډېره مینه وه کدو به ډېر خوښ صحابي ووایي چې زما په خدای قسم دی که زه د کدو نه بغیر بل شی اډو وخورم چې زما د محبوب کدو خوښ و زه اډو بل شی خورم نه. عزیزانو پیغمبر سره د عشق دا عالم چې ټول عمر بل شی په ځان ناروا زه بل شی اډو خورم نه چې زما د محبوب کدو خوښ و به زه به کدو خورم. مجلس لګېدلی دی صحابه ناست دي یو باندې چی راغی وی یا رسول الله داسې یو خبره راته وکړه چې زه پې جنت ته لاړ شم. حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې 5 منځونه په خپل وخت کوه ثم استقم پدې قائم وسه. سړی واپس شو او ځان سره وی چې والله لا ازید علی هذا ولا انقص په خدای مې دې قسمی که د دې 5 منځونه نه څه پې زیات کم او نه پې څه کم کم. اوس که خیال وکئ په ظاهر دا قسم داسې دی چې 5 منځونه خو فرض دي که نه نو هلکه نفلم کول پکار دي تهجد کول پکار دي نه د پیغمبر د خولې نه دا گفت وته چې دا 5 منځونه کوه ثم استقم په دې قائم اوسه والله لا ازید علی هذا ولا انقص. حضور علیه السلام صحابه ته وویل که چې چا دا شوقي چې ما په دنیا کې جنتي سړی ولیدی نو دې سړي ته وګورئ دا جنتي. نو د هغه خلقو دا عالم و چې د پیغمبر د خولې نه یو خبره ووته مجال څه دی چې هغې کې څوک دا ووایي چې دا ولې خو چې ولې دې ووایي نو غرق شوی که نه. نو عزیزانو یو هغه زمانه وه د صادقینو د صلحاو زمانه وه د صحیح عشاقو زمانه وه. یو اوس دا زمونږ زمانه ده دا زمونږ زمانه چې ده دا داسې ده لکه د مصر یو بزرگ لیکلی دي چې که دا زمونږ د زمانې مسلمانان
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې وې او دوی صحابه ته کتلی وې نو دوی به فتوا لګولې وې په صحابه باندې او صحابه چې دوی ته کتلی وې نو یو فتوا به صحابه په دوی لګولې وې دوی چې صحابه ته لیدلې وې نو دوی به ویلې چې دا لیونی دي هلکه دا خو پاگلان د سرمنې جامې اغوستې دي کیړی نشته خپو پورې د قجورو پاڼې تړلې دي دا خو لیونی دي نو دوی به دا فتوا په صحابه لګوله چې دا لیونی دي او عاشق سړی خو که تاسو خیال وکئ نو ټول عمر لیونی دا ستاسو غوندې غوړ زیړ نه وي لیونی عاشقان چې هغه لیونی دوی به ویلی چې دا صحابه چې دي دا خو لیونی دي روټۍ پروا نشته اوبو پروا نشته د چایو پروا نشته جامو پروا نشته خیرن او د پاکو پروا نشته دا خو لیونی دي صحابه چې دوی ته کتلی وې نو صحابه به ویلی چې دا زندیقان دي دا ټول زنادقه دي رنگ ټنګې ډېر ښایسته او مزېدار دی خو ایمان پکې نشته نو موږ د هغه زمانې خلک دي زموږ ایمان نشته هغه ورځ یو سړی راغی ما چرته جمعې کې به ویلي چې مړی چې وشي نو د مړي خبر ګرځول چې دي په بازارونو کې لوډ سپیکرې لګولو په محلوں کې हम अफसोस के साथ ऐलान करते हैं कि फलाने मर गया कना जी नो دا خبر ګرځول د مړي چې دي دا خلاف سنت دي دا مکروه دي مړی اوشو دومره قدر خلقو ته به وایې چې قبر تیار کی خپلوانی وي د محلې خلق او څو کسه جنازه و هغه راته وایي چې یو سړي وی زمونږ کلي کې ملیان را جمع شوي وو چې کتاب دې وښیي کتاب دې وښیي نو هله به یې منو کې نه منو یا نه مال ورته وایي چې داسې ډېرې خبرې خلک نه مني یو پکې دام مه منئ اوس زما دومره دړه زور دی چې زه د 2 کروڑه خبرې ما کړي دي او زه به کتاب په ترخ کې نیسم او یو یو پسې به ګرځم چې راشه دا دا دی او دا دا دی او دا کېړه کې سودایي ما ته دې راشي چې دا کوم کتاب کې لیکي زه غیر ذمه دارانه خبره نه کوم تاسو خیال راغی دا کوم کتاب کې لیکي نو زه به ورته نو عرض میں داو عزیزانو چې یو زمون زمانہ ده که حدیث اوه نو هغې کې به دا قوم وایي چې د پیغمبر دی حدیث کې څه فلسفه ده آیات اوه نو د پیغمبر د خدای پاک دی آیات کې څه فلسفه ده ځکه چې په پاکستان کې د ځمکې په سر واحد ملک دی پاکستان چې هر ګن پکې شته هر ګن دا به منئ
چې داسې خلق پکې شته چې د خدای دعوا یې کړې چې زه خدای یم. داسې خلق پکې دي خو اوس موجود دي چې زه پیغمبر یم. داسې خلق پکې شته چې ځان ته مجتهد وایي، حالانکه د مجتهد چې څه تعریف دی هغې علما پوهېږي. داسې خلق پکې شته چې وایي زه غوث یم، زه قطب یم، زه ابدال یم. تاسو خیال ده نن په دې قهر ستا ټول ملک اخته دی. قبرونه او دیرې وګوره یا د ډمتوب اډې، تمام دبلې او باجی چې دي دا په زیارتونو او د اولیاءو په مزاراتو باندې غږیږي او دا ټول قوم د قوم ورته ناست دي او دبلې پې غږوي. اوس دې له عمر فاروق کوم ځای نه راولو؟ هغه خو به چې د سرود آواز واورېدم غوږونو کې بیا ګوتې ورکړې چې دا آواز چېرته اورېدی شي هلته م لعنت وري. نو عزیزانو مونږ ټول لعنتیان، مونږ لعنتیان. که په بازار کې روان یو رحمت نشته، که په کورونو کې ناست یو رحمت نشته، که په جماعتونو کې ناست یو رحمت نشته، که په خلوت کې ناست یو رحمت نشته. رحمت کم ځای دی؟ رحمت خو په هغه قوم وریږي چې کم قوم خپل ضمیر پیژندلی وي، خپل مسلک یې پیژندلی وي، خپل دین یې پیژندلی وي، خپل ایمان یې پیژندلی وي، خپل حیا یې پیژندلی وي، خپل غیرت یې پیژندلی وي. رحمت خو په هغه قوم وریږي. دا څومره حاجیان چې سږ کال راځي نو عرب ملکونو ورته ډېر په سپک نظر کتل. سږ کال یې حاجیانو ته ټولو عربو په ډېر سپک انت پاکستاني چې د به نه منه پاکستاني نو هغه به پوزه وخوځوله. نو ورته به وی چې تاسو کې سړی نه چې تاسو د ملک سربراه ښځه جوړه کړه. نو نن په ټوله دنیا کې د پاکستان پوس پرې کړی ملک دی، پوزه یې غوسه ده. نن د هغه ممبرانو حال وګوره چې تاسو وله ووټونه ورکړي دي. ورشئ نن ته د پنجاب د غویانو منډۍ جوړه ده. هر یو ممبر وایي چې که ما نه وزیر کې زه مټیزېږم، وایي راشه تم وزیر شه. بل وایي که نه ما نه وزیر کې زه مټیزېږم. پرون یم 3 وزیران اغستي. ستا په صوبه سرحد کې 22 وزیران شو، 22 او شپږ اتم مشیران دي، ځکه چې په ټول پاکستان کې دا مالداره صوبه ده. اوس یو وزیر پاتې دی، کمیټه خو غرقه ده. یو صفایي دپاره وزیر پکار دی چې په دې سړکو دا چواړیان مواړیان ګوري، ځکه چې محکمې خو خلاصې شوې ټولې. محکمې خو شته نه دې 22 وزیرانو له به ورکوي څه. او نن سبا کې ګوره نور ملي دا داسې چل دی لکه ښځه میړه ته وایي چې سړیه که ما ته سم نه ګورې نو زه مټیزېږم. سړی وایي چې زه په ما سواره شه خو چې مټیزه نه شي. نن ستا ملک کې دا حال جوړ دی. ته م وایې چې زه سړی یم، زه وایم چې زه ملا یم. پیر صاحب په خلوت کې ناست دی، دعا نه به مې نه وباسې. او وایي چې زه م سړی یم. ستا په ملک نن د الله رحمت بند دی، ځکه چې ملک د عیاشۍ او د بدماشۍ او د لوفرۍ او د بېدینۍ ډیپو شو. نو چې ملک د بېدینۍ ډیپو شو، رحمت په پې کوم ځای نه راځي؟ رحمت خو په هغه قوم وریږي چې کوم د رحمت تبه کوي، کوم د رحمت مطالبه کوي، کوم رحمت پسې ګرځي. په موږ به رحمت وریږي.
زمونږ د ښځو حال وګوره، زمونږ د لوڼو حال وګوره، زمونږ د زامنو حال وګوره، په مونږ رحمت. ملا او تقریر به کول. یو بزرگ په لاره تېرېده چې داسې ورته کتلي جومات خو ډک و د خلکو نه، ډېره لویه دنیا ناسته وه، خو رحمت پې نه ورېده. نو کور ته یې تلی دی، دروازه یې ټپولې ده، کور نه آواز شوی څوک یې؟ وی فقیر یم. هغې والا روټۍ راایستې ده، وی روټۍ نه الم. پیسې وی نه الم. څه غواړې؟ وی بچیا یو تپوس کوم چې رښتیا حال راته ووایه، ستا دا خاوند چې دا په جومات کې لګیا دی د ده عمل څه دی؟ وی ویل ګورې نه چې دی خلکو ته تقریر کوي. او ویل نه رښتیا به وایه، کني زه دې دروازې نه نه ځم. ویل فقیره چې رښتیا حل را باندې وی دی چې ماسخوتن منځو کې او کور ته راشي، باجه راوالي، باجه غږوي او ما ټوله شپه ځان ته ګډوي. ویلې ښه څه خو وایي نه؟ وی نور څه نه وایي، خو ما ته وایي چې باجه راواله او ګیلاس راواله، خدای غفور الرحیم دی معافي به وکړي. نو ګیلاس وسکي او باجه راوالي او زه ګډېږم او دی باجه غږوي. وی زما یو سوال جواب به بېګاله ورته وکړي؟ ویل بلکل. وی چې دی وایي چې راواله باجه او ګیلاس خدای غفور الرحیم دی، نو ته ورته دا وایه چې غفور الرحیم خو دی، خو خدای ان بطش ربک لشدیدم دی. ان بطش ربک لشدید. اے پیغمبر ستا د خدای نیول دومره سخت دي چې څوک راونیسي بیا یې خلاصولی څوک نشي. دومره ورته ووایه بس چې بېګاله راغلی دی، راواله ګیلاس او باجه خدای غفور الرحیم دی. ښځې چې ورته دا ویلي دي باجه او ګیلاس یې په ځمکه راایستي دي او په سجده یې ټوله شپه خدای ته تېره کړې ده او توبه یې وویسته چې بس ما ته پته نه وه. هفته لس ورځې پس بیا بزرګ په لاره تېرېږي او دی تقریر کوي چې ګوري په جومات باندې د رحمتونو باران وري. کور ته یې ورغی، ویل بیبي زما سوال جواب دې ورته کړی؟ ویل ما دا ووی او هغه دا کار وکړو. خبره دا ده چې نن ستا په ملک رحمت بند دی، ستا په ملک رحمت نشته. مسله دا ده چې کوم ځای کې ښځې بې حیا او بربنډې ګرځي هلته رحمت نه وري. نن تاسو وایئ په ایمان ستا په ټول پېښور کې رحمت شته؟ قصه خانه کې خو به ډېري او صدر کې صدر روډ باندې خو هو هلته خو د رحمتونو باران. ټول ملک کورونو کې رحمت شته، هر کور کې ټي وي ده، هر کور کې ټي وي او رنګارنګ پروګرامونه پې او جینکۍ او هلکان او ډرامې او وي سي آرونه. ستا کور کې رحمت شته؟ نن ټول ملک د الله د قهر او د لعنت په لپیټ کې دی، ټول ملک. خو که ته وایې حدیث شریف دی، نن دې ملک کې داسې خلق هم شته د دین په لباده کې، د دین په لباس کې. لن یفلح قوم حدیث چې دی د بخاری شریف د دې متعلق ویلي دي چې د دې حدیث په راویانو کې یو راوي شیطانو، هغه صرف د وخت حکومت خوشحالولو دپاره. نن ستا ملک کې دا خلق بخاری شریف. الله اکبر. اوس زه څه ویلی شم درته چې امام بخاري
څوک امام بخاری څوک نو ستاسو په څه پوهېږئ؟ روټي خلاصو په څه پوهېږئ؟ امام بخاری څوک؟ امام بخاری چې مړ شو لا خښ کړی نه و چې د عطرو شغلې د قبر نه راووتې، چې خښې کو د قبر د خاورو نه به د عطرو شغلې راوتې. 6 میاشتې چا د قبر خاورې نه پرېښوې او تخپولې دی. دا وخت بزرګانو دعا وکړه چې یا الله دې قبر نه دا اثر لرې کړي چې دا تربت باقي پاتې شي. مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه کال پس زه ورغلی وم د هغه قبر ته چې خاورې مې ترې راوچتې کړي. په خدای قسم چې ما په دې دنیا کې داسې خوشبویي نه ده لیدلې لکه د هغه د قبر نه. امام بخاری څوک؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث پسې زر میله مزل کړی دی په خپلو او هر لشل قدمه به چې لاړو نو 2 رکعته نفل به یې وکړه چې خدایه تا ماله دا توفیق را کړی دی چې زه ستا د پیغمبر په حدیث پسې روان یم. امام بخاری څوک؟ دا د هغه بخاري حدیث. ستا په پاکستان کې یو ډله ده پرویزیت، غلام محمد پرویز د هغې مشرو. اوس دلته هم صاحبه دا ده شاخه تاخه زامن وایي زه پرویز یم. کینه ته سومبی زویه په پرویزیت باندې ته پرویزیت ته په حدیث پوهېږې؟ په حدیث چې ځان ته څه وایي هغه نه پوهېږي چې ځان ته څه وایي. په اللهم لګیا دي ټول. صاحب اوم اتم سکول به ویلی اب هم د پرویز کتاب په لاس کې دا حدیث داسې دی او دا حدیث داسې دی او دا حدیث داسې دی. داسې بدقسمت عمل کې مونږ اوسېږو. دې دپاره عزیزانو ایران خو مونږ وایو چې شیعه ملک دی او شیعهګان دي. خمینی صاحب شیعه او ډېر لوی شیعه او د شیعه او لوی مشر و. بله ورځ یې 15 ښځې سنګسار کړي. زنا یې کړې وه نیمې نیمې په ځمکه کې خښې کړې او 15 ښځې سنګسار کړي. هغه ورځ یې د امریکې یو کرنیل وجلی دی. اوس امریکا وایي زم پې سوچ کوم، هغه وایي کوه که نه سوچ. ایمان دې ته وایي. مونږ دلته لګیا یم شیعهګان د چې دي او شیعهګان د چې دي او شیعهګان د چې دي. هغه داسې مذهب دپاره شیعه څکی لګیا دي او تا هغه صحیح مذهب دپاره ته څکی لګیا یې. ایمان فروش او بې ایمانه. زمونږ ایمان خو داسې دی. قسم په خدای دی چې هغه د دغه خبره ده 3 طلاقه یو ښځې له سړي ورکړي وو. ملا له حلوا او روټۍ راوړه ویلې جي 3 مې ورکړي نو چې حلوا او روټۍ کتلې ده ویلې خبره به ګول مول کېږدو خو چاته وایم چې بېګاله ورشه ښځې ته وایي چې تا زه قبول کړی یم. به وایي چې ته وایې ما هم قبوله کړې بس ښځه دې شوه. خو دغه حلوا لږه سبا بیا نور هم راوړه. مونږ هغه شي خو چې چا راته ونډه وکړه د هغه گیت غږو. د مذهبي امور یو مشیر دی زمونږ مرکز کې. هغه وایي الله داسې ښځه خو دې ملکه د پیدا کړې نه ده لکه دا چې ځکه چې دی مشیر اغوستی دی. تاسو خیال لرئ مونږ ونډې خواري یو چې ښه د بوسو د کلو د وچې روټو او د بورې ونډه دې راته کړي. مړه ښځه خو ښځه ده خدای راستي چې اجړام درته اوس راواکم. مونږ غرق یو غرق. دې ملک لا جابر سړی پکار او داسې سړی پکار دی چې په هر ضلع کې د سرونو یو قلا جوړوي. د سرونو قلا وایي پخوانو بادشاهانو به د سرونو قلاګانې جوړلې. مونږ وایو بیړه یې غرقه شو دومره ظالمان. اوس وایم هغه بادشاهان اصلي ایماندار خو دغسې خلق به وو که نه د هغې په زمانه کې. اوس په ایمان وایي زمونږ د سرونو قلاګانې جوړل پکار دي که نه؟ ته به د دې منځګزارو د سرونو قلا وګورې
دا منځونه چې کوي الله دې دغه نه ساته. یو سړی ته چاوي چې الکه تا دا بېنظیرې له ووټ ولې ورکړی دی؟ هغه زما د ښځې په شان وه. د سره چل نو هسې وایم دې ځان ته کله کله خیال کوئ، دې خلکو ته ګورئ، دا خلک چې خبرې کوي دوی ته ګورئ که نه جي اریان بش ته به ووایې چې دا هم سړی دی. قسم په خدای زما خو چې ورځ تېرېږي عقیده خرابېږي، چې ورځ تېرېږي یو سړی به داسې خبر جوړ دا هم سړی دی. ته اوس بني ادم دی. مونږ سره پاریپور جیل کې یو هغه وې زه چې د جیل نه وځم په پاکستان کې به نه اوسېږم، په پټي کې به کوټه جوړم هغې کې به اوسېږم. نو ما پسې یو ملګری راغی وی راشه دا بله ناروا وګوره چې ورغلم. نو ما ورته ویل ولې هلکه ویل خدای راستي که زه پاکستان کې اوسېږم په پټي کې به کوټه جوړوم په هغې کې به اوسېږم. ویل دا دومره بېوقوف دی چې دته اوس د کلي نه بار پټی د پاکستان نه بار ښکاري. مونږ هغه شي دا هم سړی. نو هسې د دې خلکو خبرې چې اورئ که نه قسم په خدای که د سړي زوی پیدا شي، د سړي زوی ورک شو. هر سړي ته چې ګورې د سخوندر رور دی. سخوندر دې ته نه ګوري چې په دې اخور کې مې مور لګیا ده، خور مې لګیا ده، پلار مې لګیا دی، ګیا خوري، زه به لږ په سړیتوب ورشم. نه، داسې پرې راخوشی شي لکه د شاهین غوندې هغې ټول پخکرونه ووایو په ونډې دی اړم شي. داسې یو مونږ که نه رور رور ته غل دی، زوی پلار ته غل دی، پلار زوی ته غل دی، مور لور ته غله ده. د دنیا په لین دین باندې نن د رونو فیصله نه کیږي. دا زما دی او دا ستا دی او دا زما دی او دا ستا دی او دا زما دی او دا ستا دی. زه خو یم رحمان بابا وی چې د یار سره حساب د دنیا کاندي، چې د یار سره حساب د دنیا کاندي، دغه یار څه په یارانو حساب نه دی. زوی په جنگ زامن ماله راځي چې پلار مې ولم، ولې پلاني رور له مې ډېر څه ورکړه ماله لږ راکړي، پلار مې ولم. رونه رونه په دې قهر نن ستا ټول ملک. نو عزیزانو دا په قهر ولې اخته یې؟ ځکه چې د ملک انتخاب هم غلط کړی دی. نو آسمانی رحمت در باندې بند دی، آسمانی امداد در باندې بند دی، ځان ته سپارلی شوي یې. خدای وایي چې زما اسرم پرېښې د بنده مغز نو بنده پوهېږه او ته پوهېږه او ستا فیصله پوهېږه، زه در نه لرې. نو وزن د اعمالو به څنګه کیږي دا باس بیا پاتې شو. بیان کافی مدې نه ستاسو په مخ کې را روان دی د وزن د اعمالو. باس داو چې د قیامت په ورځ به اعمال په کم شکل کې وزن کیږي. په دې باندې ما د خپل وس مطابق کافی مضامین ستاسو په مخ کې بیان کړ. الله دې وکړي چې تاسو په پوه شوي. عزیزانو نن یو بل باس دی چې د بعض نیکو متعلق